अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीना वालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به عزتمندو نوې ویډیو کې درته هر کلی عزتمندو تاسو ته پته ده چې د عمران خان ازادي مارچ شروع شوی دی چې د دې په وجه د مختلف سیمو سره تعلق لرونکي کاروان ثوابي ته راورسېدل او ثوابي انبار انټرچینج باندې ټول راجمع شول او دا غزا نه د عمران خان په سربراهي کې د ډي چوک پلا او سرینگر هایوي اسلام آباد پلا ټول خلک را روان شول د دې په وجه باندې پولیس بیګا ډیر زیات شیلینګ کړی دی په اسلام آباد ډي چوک کې او مختلف کسانو ډیر ظلم او زیاته کړی دی د دې په وجه باندې د لاهور سره تعلق لرونکي د عمران خان ډیر زوړ کارکون هغه د پل د بندش ته وجي پولیس د پل د بندش ته وجي هغه لیر کولولي کوشش کولو چې د دې په وجه پولیس پیراغلو او هغه باندې اټیک او هغه د پل نه لاندې ورځول مرګرو په دې ویډیو کې زموږ سره وګوري چې هغه څنګه د پل نه لاندې ورځي ویډیو کتون مخکې کتا سو زموږ په دې مشرق ټي وي کې نوی وای نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر درس او د دې سره د ټالی نشانه مو مرګرو ډیره افسوسناک دردناک واقعیا مخ ترغلی دی پولیس ظلم او زیاته شروع کړي دی د طریق انصاف په کارکونانو باندې او د دې په وجه باندې د لاهور سره تعلق لرونکي یو پوخ کارکون د عمران خان والا هغه د پل نه وغورځول شو او پولیس په اټیکو کو چې داغي په وجه باندې د پل نه لاندې گزار کړل او هغه حالت ډیر زیات خراب او داغي نه بعد هغه په اغازه کې وفات شو مرګرو کوم سوچ کو نو زمونږ د عمران خان او یا د حکومت سره هیڅ کارم نشته ځکه چې حکومت یو ځان لشه دی خو مونږ ته پکار دی چې پولیس د عوامو خدماتو کې نه کا د عوامو باندې ظلم او ستمو کې ځکه چې دا کوم کاس چلاړو د ته آیا د بچو ته سوک رزق ورکړي رزق ورکونه ولا خلا د خدا خو ذریعہ وا نو دا ورنه علاوه مونږ له پکار دی چې د سیاسي ګرمو کې ځان نه شاملو بلکې د ځان خیال وساتو ځکه چې ځان ډیر زیات قیمتي د حکومت خو چې حکومت کې عمران خان حکومت کې راشي بیا زمون پروا د دې لپاره پکار دی چې عوام د هیڅ چا خیال نه کوي بلکې د خپل ځان خیال ډولو نه ضروری شی دی د هغه خلک چې کوم د کرسي د لپاره غل دي نو دا خلک بار راوتی دي او د حکومت خلاف احتجاج کوي امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښ وي نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره چینل زموږ مشرق ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ ډیر مننه شکریہ